د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د عامه المنفعه پروژو له نشتون څخه شکایت کوي. جوچه های سرک هم خرابه و ویرانه است. امی فعلا امی جایی که استاد هستم یک خانه آب آشامیدنی نداره. ملت پروان سخت دچار مشکلات است. در ولایت پروان که است در هیچ توجه در حساب باغسازی کس نشده. د پروان ولایت د سکتوري ادارې رئیس محمد طاهر همت ازادي رادیو ته وویل د خلکو ستونزو ته د رسیدنې لپاره یو شمېر پراختیایي پروژې تر کار لاندې دي. امسال لله الحمد که در ولایت پروان پروژه های قابل چشمدید در نظر گرفته شده که بسیاری از مشکلات مردم ما را مرفوع می سازد. په همدې حال کې د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي له پخوانیو پراختیایي پروژو په سم ډول څارنه نه ده شوې، نو ځکه د یو شمېر شویو کارونو نتیجه بې ګټې وه او جوړ شوي ځایونه بیرته ژر خراب شوي او یا هم له منځه تللي دي.